ګوره مور پلار چې بچي ته وایي چې ښځه طلاقه کړه دا په دوه قسمه وي. زه درته دا خبره را جمع کړم. دا خبره تقسیمول چې دا مسله په دې قسمه او دا داسې دا انسان ته مسله ډېره اسانوي. یو ګوره چې پلار او مور بچي ته شرعي سبب بیان کړي چې د دې د لاسه طلاقه که او یا جدا که. مثال لکه پلار مور ورته وایي چې ستا دا ښځه کردار یې ښه نه دی او هسې پالتو خبرې نه، مطلب دلایل ورسره دي، ګمان نه دی، دا موږ ته ښه نه ښکاري. او یا دا ټوله ورځ او شپه په دې بازارونو کې ګرځي او بې حیا ده او بې پرده زنانه ده او دوی وایي چې ستا د عزت ساتلو دپاره موږ تا ته دا ووایو، نو داسې ټیم کې د مور پلار خبره منل پکار دي. ځکه چې دې ځای کې هغوی چې دې بچي ته وایي چې دا ښځه طلاقه کړي نو د خپلو خواهشاتو دپاره نه وایي، بلکې هغوی د دې بچي د عزت د ساتلو دپاره دا خبره کوي. دویم قسم مور پلار او دا ډیر دي چې دوی له په دې غیرت ورځي چې ولې زما دا بچی د دې ښځې سره مینه محبت کوي او ولې دې ته نږدې ده، خصوصا زنانه میاندې. او سبحان الله بیا بعض میاندې خو داسې لکه بند ترې جوړی شي د انګور بند چې دا زوی دې ښځې ته نږدې کېږي نو په دې باندې سم پیریان راځي چې ولې دې نږدې شو. نو دوی بیا څه چل کوي، د زړه هغه بړاس د هغې د کمولو دپاره او د هغې د ختمولو دپاره بیا به دې زوی ته وایي چې دا ته طلاقه که او که ته په موږ مین یې او که ته زموږ خیال ساتې او موږ به دله بله راولو او موږ به دله دې نه ښایسته راولو. نو داسې ټیم کې به مور پلار خبره نه منلی کېږي، ځکه چې دا خو د هغوی لکه خپل زړه کې خبره ده، خواهشات یې هغه پوره کوي. نور خو سره هغوی څه داسې مقصد نه دی چې د بچي د عزت خیال ساتي او خپل ځان دغه کوي. بعض خواښیانې د انګیاندو سره شرط ولګوي، وایي ګوره چې طلاقومه دې پې که نه، نو هغوی خپل یو بل سره مقابله کوي او په منځ کې تا نه د قربانۍ ګډوری جوړ کړي. نو ته به خبرې ته سوچ کې دا خو چې مور پلار دی غریبانه، هرې خبرې ته به سوچ کې مور پلار دی خو دا غریبه څوک ده. او